تازه ښکلی او د افغانستان د پرمختګ خبر. کابل کې د ماسک او محافظتي توکو جوړولو یوې کارخانې په کار پیل وکړ. په کابل کې په لومړي ځل یوې کارخونې د ماسک او نورو محافظتي توکو په جوړولو نن ورځ کار پیل کړ. د ماسک او نورو محافظتي توکو د جوړولو دغه کارخونه په داسې وخت کې جوړیږي چې په هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او دولت خلکو ته د جدي تدابیرو د نیولو او د کرنټین د رعایتولو سپارښتنه کوي. کابل کې د ماسک او له کرونا وایروس څخه د ځان د ساتنې د نورو توکو د جوړولو دغه کارخونه په یوې ورځ کې کولی شي تر 10,000 محافظتي توکي جوړ او ګټې اخیستنې ته یې وړاندې کړي. د عامې روغتیا وزیر پیروزالدین پیروز وایي یا د کارخونه د خصوصي سکتور لخوا د عامې روغتیا وزارت په ملتیا یې په کار پیل کړی دی او د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره به خلکو ته د ځان ساتنې لپاره ماسکونه او نور محافظتي توکي جوړوي. د عامې روغتیا وزیر وایي افغانستان 1 میلیون محافظتي توکو ته اړتیا لري، خو په کابل کې دغه نوې جوړه شوې کارخونه به دغه اړتیا پوره کړي او له دې سره به حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د 50 میلیونه ډالرو له مصرفولو څخه بچ پاتې شي. پیروز وایي په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د محافظتي توکو بیې لوړې شوې دي او ګڼ هیوادونه د محافظتي توکو له جدي اړتیا سره مخ دي. خو له ښه بخته په کابل کې د دغې کارخونې له فعالیت سره به د افغانستان د محافظتي توکو اړتیا تر ډیره پورې رفع شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه د خوښۍ خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.